بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. زموږ نننی درس بیا هم د تیرو درسونو په دوام سره د وردپټ پروګرام ده. وردپټ پروګرام به نن له لومړي درس نه شروع کوو. تېره ورځ مو پینټ او نوټپټ ویل دي، نو هیله کوم چې زموږ درسونه تعقیب کړئ، چینل سبسکرایب او ویډیوګانې هم لایک او شیر کړي، تر څو تر نورو زده کوونکو پورې هم ورسیږي. هغه ورپټ پروګرام چې موږ یې په ننني درس کې وایو څه رقم یې باید راخلاص کړو. سو راځه لومړی باید پروګرامز ته لاړ شم، اکسسریز ته لاړ شم او دلته به ورپټ پروګرام پیدا کوم او له هغه وروسته به یې راخلاصوم، چې دا د ورپټ پروګرام لومړۍ طریقه وه. بیا که زه غواړم چې راخلاص یې کړمه، په سرچ باکس کې به زه ورپټ لیکم او ورپټ پروګرام به پیدا کړي او زه به یې راخلاصوم. دریمه طریقه به زه رن ته راځم، له رن کې به زه ورپټ لیکم، ورپټ پروګرام نه لیکلو وروسته به یې انټر کوم او ورپټ پروګرام په اتومات ماته راخلاصیږي. ورپټ پروګرام هماغه کپشن بټنز لري، ټایټل بار لري، منیو بار لري، ریبن لري، ګروپس لري، کمانډ او سب کمانډز ټول لري چې په پینټ پروګرام کې موږ ټول تشریح کړي دي. سټیټس بار لري، سکرولر بار هم لري چې وایي زوم ان او زوم اوټ یا مګنیفایر. دا ټول هغه څه دي چې موږ مخکینی درسو کې تر بحث لاندې نیولي دي. نن ورپټ پروګرام دا وایي چې ورپټ پروګرام د څه شي لپاره کاري. ورپټ پروګرام هم د یو نوټ د یو لیکچر د نوټ کولو لپاره موږ کارولی شو. د ورډ په نه شتون کې موږ له ورډ پروګرام نه ګټه اخلو چې د ورډ زیاتره زیات کارونه ترسره کولی شي. نو ورډ پروګرام کې موږ وخت ته رنګ هم ورکولی شو، د پینټ همدا پرمختګونه لري او نور مثلا پکچر هم ورته انزرټ کولی شو او انزرټ آبجیکټ له نور پروګرامونه هم کولی شو چې دې پروګرام ته بعضې شیان انزرټ کړو. نو دا هغه ځانګړتیاوې دي چې ورپټ پروګرام یې لري. ورپټ پروګرام بیا هم له کویک اکسس ټول بار نه شروع کوو. کویک اکسس ټول بار په کلیک کولو سره موږ هغه بعضې کمانډ چې مثلا موږ سره فایل منیو کې موجود وي او موږ وایو چې فایل منیو ته به موږ یو ځل راځو بیا به کلیک وکړو، یعنې موږ ته لار در غټېږي. نو له دې خاطره موږ غواړو چې له کویک اکسس ټول بار نه ګټه واخلو. هغه کمانډ موږ لنډ راولو، مثلا اوپن موږ غواړو چې لنډ یې راولو، له اوپن نه ګټه واخلو، نیو لنډ راولو او ګټه ترې واخلو. بیرته غیر فعال کولو سره له دې صحې نه لرې کېږي چې دا هغه ټول پرنټ کویک پرنټ او پرنټ پریویو سینډ ان ایمیل دا ټول موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره یو دې ځای ته راولو او دلته ګټه ترې واخلو. شو بیل او د ریبن، له ریبن نه یې لاندې غواړي چې ښکاره شي. شو بیب د ریبن، له ریبن نه پورته غواړي چې ښکاره شي. مینیمایز د ریبن مینیمایز شو، نو چې بیرته کولی شو مثلا یو کلیک په وکړو، هر څه چې په کار وي یو ځل کلیک په کوو بیرته ریبن په اتومات له منځه ځي، یعنې پټېږي. او که چېرې دا مې نه فعال غیر فعال کړی وي بیا نه پټېږي. او که دلته ډبل کلیک په وکړم مینیمایز کېږي، او که بیا ډبل کلیک په وکړم بیرته هم ماکسیمایز کیږي. له دې نه وروسته راځو فایل منیو کې لومړی نیو کمنډ وایو. نیو هماغه نوې صفحه ده، مثلا دلته تا کوم شیان لیکلي وي غواړئ په دې له دې نه وروسته نوې صفحه راواخلئ، په نیو باندې کلیک کوئ. وایي چې دا غواړئ ثبت یې کړئ، نه یې ثبت یې کوئ، کینسل کوئ، چې دا تېرو دوه پروګرامونو کې مو تر بحث لاندې نیولي وو. زه ورته وایم چې نه یې ثبتومه او نوې صفحه ماته راکړئ. دې نه وروسته اوپن ده. په اوپن په ورډ پروګرام کې موږ همدا فارمټونه کولی شو چې راخلاص یې کړو. ریجیډ ډاکومنټ ته موږ کولی د ورډ پروګرام فایل هم دلته راخلاص کړو. آر ټي پي ټي ایکس ټي ان دي ټیکسټ ډاکومنټ یا دی نوټپټ پروګرام فایل هم موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره په دې پروګرام کې راخلاص کړو. یعنې دا هغه څه و چې موږ په نوټپټ پروګرام کې لیکلي وو او ثبت کړي مو. نو دا د اوپن له لارې موږ په دې کې د ورډپټ پروګرام، د ورډ پروګرام او د نوټپټ پروګرام فایلونه کولی شو په ډېرې اسانۍ سره د اوپن له لارې په ورډپټ پروګرام کې راخلاص کړو. سیف ده، یو فایل غواړي چې ثبت یې کړئ، لکه په نور پروګرامو کې چې مو ویلي وو مخکینیو پروګرامو کې چې موږ به لومړی راځو مثلا زه راځم نوې صفحه راخلمه، نیو باندې کلیک کوم، نوې صفحه مې راواخیستله او نوې صفحه کې چې کوم شیان لیکلي دي غواړم دا ثبت کړم، سیف باندې کلیک کوم. بیا هم هماغه درې لومړی به هغه ورته انتخابوم کوم ځای کې غواړم ثبت یې کړم، نوم ورته انتخابوم، فارمټ به ورته انتخابوم، ریچ ټکسټ، او له هغه نه وروسته کولی شم سیف باندې کلیک کولو نه وروسته ماته ثبت شي. خو دا یو ځل په دې ځای کې موجود ده، مثلا زه غواړم په ډیسکټاپ باندې ثبت کړم، ډیسکټاپ مې ورته انتخاب کړو، وایم چې سیف ثبت شو. دا سیف سیف هماغه طریقه ده چې یو فایل غواړئ په مختلفو فارمټونو، مختلفو ځایونو یا هم په مختلفو نومونو باندې یو فایل ثبت کړئ. دا د سیفات لارې یو فایل څو ځلې غواړئ ثبت یې کړئ، د سیفات لارې کولی شئ دا ثبت کړئ. دا په نوټپټ او پینټ پروګرام کې عملي کار پرې کړی ده، ضرورت نشته چې بیا یې کار کړو. دې نه وروسته پرنټ د پرنټ کې موږ دلته څلور اپشنز لرو، یعنې کویک پرنټ پرې اضافه ده. لومړی پیج سیټ اپ ده، پیج سیټ اپ کې هماغه شیان دي. لومړی راځئ مثلا ورته د ورقې سایز ورته انتخابوئ، ورقې سایز د انتخاب کو، پور ده، سورس ورته انتخاب شوی ده، پورټریټ دې وي، لینډسکیپ دې وي، ایمرجنسي مخکینی درسو کې مو ویلی ده چې له ښي طرف نه څومره څه هم داسې پاتې شي. او په همدې طریقې باندې له چپ
طرف نه ټاپ باټم دا ټول موږ کولی شو چې مرجنسي ورته انتخاب کړو یا هغه حاشیه چې مثلا له چپ طرف نه دې څومره همداسې پاتې شي، له ښي طرف نه دې څومره پاتې شي، ټاپ دې څومره پاتې شي، باټم کته دې څومره پاتې شي، ورقې دې لینډسکیپ وي که دې پورټریټ وي، یا هم پیج نمبر دې ورسره چاپ شي او که دې چاپ نه شي، یعنې یو دوه درې چې له ورقې سره راځي هغه دې چاپ شي او که نه شي چاپ. موږ په نوټ پټ کې هغه د هیډر او د فوټر په نوم لرل، خو دلته یې د پیج نمبر په نوم لرل. موږ کولی شو د پیج نمبر په انتخابولو سره له هرې ورقې سره مثلا که 10 ورقې وي له 10 ورقو سره په اتومات پیج نمبر چاپېږي، یو دوه درې څلور په دې طریقه تر 10 پورې. سیټینګ مو ور برابر کړو پیج سیټ اپ کې. له دې نه وروسته پرنټ ته راځو. پرنټ کې موږ غواړو پرنټر هم ورته انتخاب کړو. مثلا پرنټر دې انتخاب کړو، پرنټ فایل دا ټول مو ویلي دي بخښنې سره. راځو پرنټر مو انتخاب کړو او له دې نه وروسته پرنټ فایل دا شیان مو ټول ویلي دي. نمبر اف کاپیز څو دانې کاپي کوو، کالټ منظم دې وي او که دې نه وي، دا ټول موږ مخکې ویلي دي، خو خیر بیا هم تنظیمات ور برابر کړو. تنظیمات له برابرولو نه وروسته یو ځل پرنټ پریویو باندې کلیک کوو تر څو موږ ته یې وښیي چې په کوم ډول باندې موږ ته پرنټېږي. زوم ان زوم اوټ ټو پیج په یو ځای کې دلته بله ورقه هم کولی شي راته وښیي که موږ سره دویمه ورقه وي، او که یوه ورقه وي یوه ورقه ښیي. نیکسټ پیج مخکې صفحې ته ځي او پروایز پیج په خپله مخکینۍ صفحې ته راځي، او زومین خپله سلفي سره ته راځي. کلوز پرنټ پریویو بیرته پرنټ پریویو موږ ته کلوز کوي. نو پرنټ پریویو مو وښودل چې په کوم ډول باندې راته پرنټوي، دا هم راته معلوم شول. هغه نه وروسته کویک پرنټ باندې کلیک کولو سره تنظیمات مو برابر کړي وي، پرنټر به ماده وي، یو ځل په کویک پرنټ باندې کلیک کوو اتومات ټول هغه فایل موږ ته پرنټېږي. یعنې په دلته موږ په پرنټ کې موږ څلور اپشنز لرو. پیج سیټ اپ له لارې موږ د یوې ورقې تنظیمات برابروو. پرنټ ته راځو، پرنټ کې موږ پرنټر ورته انتخابوو، څو کاپیان ځینې اخلو دا انتخابوو. پرنټ پریویو کې موږ دا ورته موږ ته معلومیږي چې په کوم ډول باندې ورقه راته پرنټوي، او کویک پرنټ لارې موږ په اتومات ټول موږ دا ورقه پرنټولی شو. دې نه وروسته سینډ ان ایمیل ده. سینډ ان ایمیل لارې موږ بیا هم کولی شو دا فایل چاته په ایمیل کې ولیږو چې په پین پروګرام کې مو ولیږو، خو د دې د ایمیل کې د لیږلو لپاره باید موږ د آوټلوک سیټینګ برابر کړي وي. آوټلوک هغه پروګرام ده چې د ایمیل لیږلو را لیږلو لپاره ډېر کارېږي، نو موږ هغه سیټینګ برابر کړي وي. له هغه وروسته موږ کولی شو سینډ ان ایمیل نه ګټه واخلو. دې وروسته اباوټ ووټ پټ. اباوټ ووټ پټ یعنې د ووټ پټ په اړه باندې معلومات دي چې څه ډول له کوم پروګرام سره انسټال شوی ده، کوم وخت کې جوړ شوی ده، کوم ورژن یې ده، دا هغه څه دي چې د ووټ پټ په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي. او اکزیټ له ووټ پټ پروګرام نه وتلو په معنا ده چې ووټ پټ پروګرام موږ ته کلوز کوو، موږ نور ووټ پټ پروګرام نه ده پکار. بیا یې راخلاصو ووټ پټ پروګرام. ووټ پټ پروګرام له راخلاصولو نه وروسته زه راځم پیج سیټ اپ کې، دلته د ورقې سیټینګ انتخابومه A4 تر څو د موږ ورقې سایز برابر سي. A4 مې انتخاب کړو، اوکې مې کړو. ښه، اوس غواړم چې کټ کاپي هغه څه دي، کټ کاپي پیسټ تر پیسټ پورې دا موږ په تېرو درسو کې ویل دي. یو فایل غواړئ کټ یې کړئ، یعنې په لاس ځای نه انتقال ورکړئ، غواړئ کاپي کې دوه درې ترې جوړ کړئ، او یا هم پیسټ جای په جای کول. یا یو شی دې کټ کړو بیا یې غواړئ جای په جای کې پیسټ کړئ، یا یې کاپي دې کړو جای په جای کې بیا پیسټ نه کټ اخلو. پیسټ سپیشل هغه څه دي چې په دې ځای کې موږ کولی شو له نورو پروګرامونو یو شی کاپي کړو. مثلا زه راځم ووټ پروګرام ته. ووټ پروګرام ته په راتګ سره زه ووټ پروګرام را خلاصومه. صحیح سو، ووټ پروګرام مې را خلاص کړو. ووټ پروګرام کې مثلا زه دلته یوه لیکنه کومه. د لیکنې له کولو نه وروسته مثلا زه غواړم دا لیکنه و نوټ پټ پروګرام ته را کاپي کړم. دا مې دلته انتخاب کړه، کاپي باندې مې کلیک وکړو. اوس راځم ووټ پټ پروګرام ته. ووټ پټ پروګرام ته کله چې زه رالم دلته اتومات ټول زه پیسټ سپیشل ته راځم. چېرته راځم؟ پیسټ سپیشل ته. پیسټ سپیشل ته راځم، ووایي چې د مایکروسافټ ورډ ډاکمنټ په شکل باندې درته پرنټ کړي. دلته موږ ګوره څلور حالت ورته لرو. مایکروسافټ ورډ ډاکمنټ په شکل باندې غواړئ چې پرنټ یې کړي، یعنې که چېرې زه اوس ګوره د مایکروسافټ ورډ په شکل باندې، اوس که چېرې زه باندې ډبل کلیک کوم ماته ورډ پروګرام راته خلاصوي او زه له هغه نه ګټه اخلم. او که چېرې زه ورته چې نه پیسټ یې کړه خو د یو عکس په شکل باندې راته پرنټ کړي، یعنې په دې کې باید هېڅ تغیرات رانشي. که لس کلیک هم زه په وکړم ماته ورډ پروګرام نه راخلاصوي، نه په دې کې تغیرات راځي. او که بیا هم زه پیسټ سپیشل ته راځم او ورته چې ریچ ټیکسټ د ورډ پټ د ټیکسټ په شکل باندې راته پرنټ کړه، اوس ساده د ورډ پټ ټیکسټ دلته اسانۍ سره تغیرات کې راوستی شم. او که چېرې زه ورته انتخاب کړم من فارمټ ټیکسټ، یعنې کوم فارمټونه کې په ورډ پروګرام کې ورکړي وي هغه دې ټول له منځه ولاړ شي او ساده دې راته پرنټ کړي. نو دا هغه څلور حالت یو چې موږ د پیسټ سپیشل کې وویل. یا پیسټ لینک ده، ارتباط په شکل باندې له ورډ پروګرام سره د اړیکه ولري. اوکې، اوس له ورډ پروګرام سره اړیکه لري، هماغه خبر که زه ډبل کلیک وکړم ورډ پروګرام هماغه ټیکسټ ډاکمنټس یې اوس یا کوم ما ثبت کړی ده
هغه ماته راخلاصوي او په هغه کې زه تغیرات راوړم په اتومات ډول تغیرات کې راځي چې دا له همغه فایل سره ارتباط لري. که چیرې زه ورته هم د ارتباط ولري او هم د دې آیکن په شکل باندې وکړي. اوس دلته یو آیکن ده، فقط یو آیکن ده، زه په دې آیکن باندې کلیک کوم ماته همغه فایل راخلاصوي او هغه فایل کې زه تغیرات راولم. یعنې لکه په نورو ځایو کې موږ یو فایل ثبت کړی وي، فایل باندې موږ ډبل کلیک کوو همغه فایل موږ ته راخلاصي. نو دا و د پیسټ سپیشل په اړه باندې. بیا وروسته د فونټ ګروپ ته، په فونټ ګروپ کې مثلا ته کومه لیکنه چې لیکلې ده غواړې په دې لیکنه کې ښه دا لیکنه مثلا موږ کړې ده، زه غواړم چې دا لیکنه سایز غټ کړم، وینې د طریقې نه یې سایز غټوم. ښه لومړی راځم دلته فونټ ورته انتخابوم، په کوم فونټ باندې دې دا لیکنه وسي. صحیح ده، هر دلته ګوره د وټپاډ په شکل باندې نه ده، دلته کومه دومره ساعت زه انتخابوم هم د دې فونټ یې تغییر وي او د نورو فونټ یې تغییر وي. اوس ګوره د دې فونټ یو شکل ده او د نورو فونټ په بل شکل باندې ده. زه غواړم دا دومره لیکنه غټه ولیکل شي او دا نور کوچنی وي. دلته سایز ورته انتخابوم ورته چې دا لیکنه دې غټه ولیکل شي، یوازې همغه لیکنه غټه لیکل شوې ده او نور په کوچنیو تورو باندې لیکل شوي. د دې طریقه هم زه کولی شم چې غټه او کوچنۍ یې کړم. یعنې دلته که موږ 2 تر ټولو غټ سایز ده، له دې طریقې موږ کولی شو له 2 نه هم غټه او له 8 چې موږ دلته کوچنی سایز له 8 نه کوچنی کړو. دا هغه څه دی چې موږ سایز غټولی او کوچنی کولی شو. غواړو چې بولډ دې وي ډبل، یعنې نه دې وي بولډ، ایټالیک داسې کوږ دې وي او سم دې وي، انډرلاین دې وي، که دې نه وي سټرایک ترو دې ولري، یعنې برسېر دې خط په کش وي، او که دې نه وي په کش. دلته موږ 2 حالته سبسکریپټ او سوپرسکریپټ 2 حالته نور هم لرو. مثلا زه که چیرې دلته یو لیکنه کومه، مثلا دلته لیکمه لکه ریاضي 2 په تواندې مثلا x په تواندې 2 خلاص. دا هغه څه چې موږ دلته ولیکل. دا یا مثلا H2O تاسو لیکئ د کیمیا فرموله ده چې وي مثلا H2 او بیا هم ورته چې او په دې شکل باندې ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې له دې فرمولونو نه ګټه واخلو. هغه 2 یعنې قاعدې ته کټ کېږي او دلته هغه 2 چې دي توان تللي، یعنې دا سوپرسکریپټ او سبسکریپټ چې موږ وویل. له دې نه وروسته ټکسټ هایلایټ دی، مثلا ته غواړې دا لیکنه نښاني کړې، نو دې لیکنې نښاني کولو لپاره مثلا په دې شکل باندې نښاني کوې، یا مثلا په بل رنګ باندې نښاني کوې. دومره لیکنه انتخابوې غواړې چې په دې شکل باندې دا لیکنه نښاني کړې، چې دا هایلایټ یعنې د لیکنې شاوخوا ته رنګ ورکول کېږي. مثلا دومره لیکنه ده دا په دې شکل باندې غواړې هایلایټ یې کړي، یا غواړې چې هایلایټ ونه لري نو کلر ورته انتخابوې خلاص. صحیح شو چې دا و د هایلایټ په اړه باندې. د دې وروسته ټکسټ کالر ده، یعنې خپله ټکسټ یا لیکنې ته رنګ ورکوې. ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې خپلې لیکنې ته هم رنګ ورکړو. مثلا زه غواړم دا لیکنه بل رنګ ولري، نو زه راځم موږ وویلو چې په وټپاډ پروګرام کې موږ لیکنو ته هم رنګ ورکولی شو. دا له دې لیکنې ته ما بل رنګ ورکړی دی، زه غواړم دا چې دا H2O چې دی مثلا دا بل رنګ واخلي، یعنې مثلا دا زرغون رنګ واخلي. زه راځم په اتومات ډول دلته رنګ ورته انتخابوم. ډېر په اسانۍ سره موږ دلته دې ته رنګ انتخابولی شو. زه غواړم دې ته بل رنګ ورکړم، راځم مثلا دې ته داسې یو رنګ ورکوم. یعنې ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو په وټپاډ پروګرام کې د فونټ ګروپ له لارې موږ لیکنو ته رنګونه ورکړو. هر لومړی به یې سلیکټ کوو یا به یې انتخابوو، هر ځای چې مو سلیکټ کړو انتخاب مو کړو. له هغه نه وروسته موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې هغه لیکنې ته رنګ ورکړو. تور رنګ غواړې یا هم نور رنګونه غواړې، که مثلا زه دې ته سپین رنګ ورکړم، راځم هایلایټ ته یې سور رنګ ورکوم. ډېر په اسانۍ سره موږ ولیدل چې دا لیکنې منځ سپین ده او شاوخوا هایلایټ یې سور دی. نو دا ډېر په اسانۍ سره موږ کارولی شو. دې وروسته پاراګراف ګروپ ته، پاراګراف ګروپ به په راتلونکي درسو کې وایو. د نن لپاره همدومره درس بس دی. نو بیا هم هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک او شیر کړئ، تر څو تر نورو زده کوونکو پورې هم ورسیږي. تر بیا ښې چارې.